دا په کوم ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي، دا په کوم ورځ باندې؟ په دې ورځ طبیعت ټیک سار. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورغی عائشې ته وی عائشې نن خدا سے معلومیږي چې رسول الله مبارک مزاج ټیک دی ویو. او سار وختي جمع ولاړه وه، نو په خپله را پاڅېده او پردی داسې اخوا کړه. دې قوم ته یې وکتل، قوم دا خیال و دا سوره دې خو نوره وتې. نو قوم چې وکتل نبي علیه السلام ته نو خوشحاله شو. هغې وی ګنې روزي وی قریب و چې دا ټول صفونه مات شوي وو، مونځ ګډوډ شوي وي. دومره ورته صحابه خوشحاله شو. او صحابه وی چې مونږ ورته وکتل دا مخ مبارک یې داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان ښایسته ښکلی. خو رسول الله مبارک خو پوه شو، ابو بکر هم وروستو کېده یو دا انتشار به جوړ شي، جمع خرابه شي. نو پرده یې وغورځوله او لاس مبارک یې وړقو چې خپل مونځ کوی کور ته ننوت. چې مونځ وشي ابو بکر صدیق ورغی عایشې صدیقې له وی عایشې رسول الله مبارک ولکه نن چې طبیعت ټیکي وی او نن ښه دی شکر. نو ابو بکر ته بیا تپوس وکړه، دوه ښځې وې، یو د مدینې نه لږه بار وه، یو مدینه کې وه. وی الله رسول ستاسو طبیعت نن ښه دی؟ وی زه ښه یم الحمدلله نه. نو وی که اجازت یې زه به بلې بیبي له لاړه شم. وی لاړ شي. حضرت علی راووته، نو صحابو ته تپوس وکړه علي کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر مبارک څنګه و سار؟ وی اصبح بحمد الله بارئا، نن ته الحمدلله نن ښه دی طبیعت یې برابر. دغه ورځ باندې طبیعت ټیک ټاک و او ناګانه طبیعت یې بګړاو شو. حضرت عائشہ صدیقه فرمایي زما سینې ته ډډه والې وه، سر مبارک یې زما د سینې او زما د زنې د مینځ کې پروت و. او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و، کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک بره کو. او د یو سرمنې یو لوټګی و، هغه د اوبو وه، هغې کې به یې لاس مبارک کېښود په ځان به یې راښکو. ان للموت سکرات، مې د الله رسوله بیماري سخته ده. او عایشې دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی، اجر زیات دی، او چې سبا نورو خلکو لم تسلی شي. مرګ نه مخکې بیماري تبه وه، وجود خوټ کېده داسې. بهر کې ما سینې ته ډډه والې وه، او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن، بیده سواک و لاس کې ورسره مسواک و. نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل. زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته هم زړه کېږي. وی سر مبارک یې وړقو چې و، نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست، نو لږ کلک و. مې الله رسوله نرم یې کړم. وی فرمایل چې او، نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ. رسول الله مبارک له مې ورکړ. وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې، دومره ښایسته مسواک یې چې ته نه ومږلې. بیا یې ما له راکړه. نو عایشه بیبي وایي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي. وی دا هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي. دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته، دا هغه لیکلي. عایشې جبریل راغی، جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په ړومبي ځل راغلې ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې، اجازت غواړي. وایي داخل دې شي. هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي. نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل، د مشورې په توګه، ملګری دی که داسې ورته یې وکتل.
نو جبريل عليه السلام ورته وایي چې اختیار خو تعالی الله درکو، ان الله يتشوق الى لقائك، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خو غد خپله رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلى، اے الله ته زما لوی مرګري وې د پوه شم چې اختیار ملو شو مونږ یې وخت نه کړو او الله خوښ کړو. او فرشتې دوی امضي لامرکا، کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوی نه شو دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. ادا ګوته مبارک اسمان ته اوچته کړه اللهم رفيق الاعلى، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا ګوته مبارک اوچته کړه یو خوشبو به محسوسه نور پوی نه شو، لاس مبارک یې ښکته روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاړه شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ ودانګ او توره واغشتو جمعات کې ودرېد. وی منافقان وی چې رسول الله مبارک وفات شوی دی، هغه وفات نه دی، د الله ملاقات ته تللی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات ته تللی و. او راضی به کم منافقین چې وی چې د رسول الله مبارک وفات دی زما په دې توره به دې سر وی که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی زه پوه شه زما توره پوه شه. یا غږ نه کوه هلته جاړي خلک، هلته جاړي هلته جاړي. حضرت ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې ته ننوت. یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو، صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کھولے کا وا صفیہ وا خلیلہ طبت حیا و میت. اے زمان خوگا مرگری، اے زمان خکولی دوستا پا جن سا خکولے و پا مرگ سا خشتے نوح نبوتو کا دغنو پا تندی باندے خکول کا او بار روت دا گل رضوہ تقریباً 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر ته وی کېنه هغه نه کېناستی ده. هلته محراب کې ودرېد او اعلان یې وکړو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. که څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري. او بیا دا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا